زده کړه تعلیم د هر انسان سالم حق دی. هیڅوک نشي کولی چې څوک د زده کړې نه محروم کړي یا باندې بندیز ولګوي چې ته زده کړې نشي کولی، ځکه چې دا حق مونږ ته الله پاک را کړی دی، مونږ ته اسلام را کړی دی چې مونږ باید زده کړه وکړو، که هغه نر وي که هغه ښځې، په دواړو باندې دا زده کړه فرض دی. نو زه د طالبانو د مشرتابه نه، د امارت اسلامي د مشرتابه نه هیله کوم چې زموږ د انجنکیانو پر مخ دې تعلیمونه د مکتبونه پرانیزي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، ځکه چې یوه ټولنه د یو ټولنې آینده په زده کړه پورې اړه لري. که په هغه ټولنه کې زده کړه نه وي، هغه ټولنه په تیارو کې ده، هغه پرمختګ نشي کولی، هغه به په جهان کې د سیالانو سره سیالي نشي کولی، ځکه چې په یوه کورنۍ کې چې یوه مور تعلیم یافته یې، هغه ټولنه تعلیم یافته یې. نو وایي چې از گواره تابور تعلیم دانش بجوی. مننه.